ته خو چیټي اخته یې تا د سمندک جنګو دواړو سره وویل تا پخه خوی سلی ګلې د سر د خوږ سو نو ویې بخه که نه سوال او زاري ده کوي ولې نه بخې دماغ زړه نه رسي ویې وایه پښتو ده دا خلک به څه وایي لکه مدوله ولې خفه یې ولا یاره زوی ته مې کوزده کړې ده دومره روپۍ راسره نشته ادوزمیال په راوړم وریځې په پخې کړم چیټي اخته یې ولې وریځې ما پخه وکړه نو وریځې څه کوي مغزي کار کوي پښتو ده دا خلک به څه وایي ولا سونډای مرده درې مې لپاره نن چا روپۍ راکار کړې اوس یې څلوېښتې د روپۍ سره نشته چې شي تا مازغه کار کوي صرفۍ د سره نه خیراتونه څه کوي چې بیا ورپسې کوي پښتو ده دا خلک به څه وایي ته خیرات د خلکو لپاره کوي که ثواب لپاره کوي ثواب لپاره ثواب لپاره چې کوي جومات ته لاړ سې دوه رکعته نفل ورپسې وکړه خیرات خو سپار نه ده ولا یو غیر مسلم ما ورته ویل چې مسلمان څه یو څو پوښتنې نه وکړې ما سره جوابونه نه ول څنګه پوښتنې درنه وکړه داسې پوښتنه کې څوک بندېږي داسې یو عالم سره سړی مشوره وکړي یو عالم نه پوښتنه وکړي صبر څو زه یو عالم ته ټلیفون وکړم وعلیکم السلام ورور دا خو ډېره ښه پوښتنه ده لیکن زما مشوره به دا وي چې چون دا پوښتنه تفصیل غواړي او د ده په څنګ کې نورې پوښتنې هم جوړیږي نو دا ټول ما یو ځای جواب کړي دي زما په یوټیوب چینل کې او په فیسبوک پیج کې ته لاړ شه زما فیسبوک پیج ته او هلته داسې پوښتنې ما ډېرې زیات جواب کړي خصوصا دا پوښتنه په تفسیر سره کم سے کم 15 10 10 منټه هر یو ویډیو ده نو زما به خواهش دا وي تا نه او ټول هغه دوستان نه چې لاړ شي او همداسې پوښتنو جوابونه لاس سره وړي تر څو پورې دوی په سکون کې شي او انشاءالله همچنان نور خلکو ته د دې پوښتنو جوابونه ولري السلام علیکم مسافري سخته خواري ده وی مسافري مړې کړه وخت راځي د مسافرۍ له به کله خلاصېږم څنګه وکړمه صرفي راته نه ګټل کېږي له څنګه وکړمه ولې خفه یې مسافر وروره ولا ته کاله کېږي راغلم دلته مسافرۍ ته روپۍ راته نه ګټل کېږي څنګه وکړمه چیټي اخته صرفۍ نه ده ګټل کېږي نو څه شي کوي ته په دې خاورو کې ناستې خو ځه که نه کور ته شرم د شرم منظم تلای پښتو ده دا خلک به څه وایي 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 خلک دې وایي دا خلک دې وایي که نه چې هر څه وایي به که نه خلکو ته که لار کښېني تاسې ناست خلک دا لیوني سو خلک دې هر څه وایي خو ته خپل د اسلام په لاره باندې ځه ستا داسې ځینې کسان چې د اسلام او پښتو خبره په منځ کې ورته راسي دوی د پښتو په خبره باندې ځي لکه تاسو ته ښه مثال موږ د خیرات په هغه کې دار کړو که نه نو خبره مې داسې کوله چې داسې نه دي کول په کار